ملګرو فیسبوک ته ناستم او سکرولینګ مې کولو، اچانک تا یو ویډیو مخې له راغه، دا در سره پلی کوم، دا وګورئ، دې نه پس په بیا خبرې کوو. دا چې د چا شی لکه ډېر غټ یا د چاقو نه ډېره تنګ وي که نه، د کلاهولو دپاره نو که دا د چا کوس هم چې کله یو عمر نه بعد اوبه یې وچې شي یا مرضي کې وچې چې د کونې تپوس کې نو ما نه تپوس کو جیانه کو او د دې نورو څیزونو انفارمیشن خو به ته په خپله ورکې. ګوره سم دم هلکانې هغوی نن سبا کونه ورکوي. دا چا پورې غټ کوتک وي که نه، کوتکونه خو مونږ پورې وي خو چې کار نه کوي. ګوره هلکان چې دی نن سبا وله ډېر سم هلکان ورکوي فوزیا، د شوق نه یې ورکوي او په موږ اجراګانو باندې ځان ښیي چې وایي بعد کې په دې خو څوک نشي ثابتولی چې اجرا غولی ده. زه چاته ما د افریقا غولی ده، په ما به څوک یقین کوي؟ معلوم پکې ما خله پوه شوې، ته ما له لاسه باندې راشې قسم دې تا دا ډبل کولاوم دله کولاوم، دا سایز څه شو؟ خوارې بشي دا تې درله جوړوم. دا زه دا ما وایي چې زما په سوسایټي کې کومه ازادي چې ته لرې کونه ورکې، په کونه موړې، په کوټه موړې، په غڼ موړې، په ښایسته اظهار هم کوي. او دغه ښځې چې کوسونه یې بیخي بند سول او بیخي خلاص سوي نه دي، هغه سوري همداسې ډب پاتې دي. نه فوزیا والله ما ډېر واده کړي خلکو نه تپوس کوم، ما ورته لکه تاسو هم پسې ولې راځئ؟ نو هغوی موږ ته یې کوس کې چې یو ځل ووهې نو کوس دا شاپر هومره کولاو شي. ملګرو ویډیو خو تاسو وکته، دا ډاکټر فوزیا خو به ټول ډېر ښه پیژنئ. ملګرو دا ډاکټر فوزیا کوس لاس کې ګرځئ او دا پاس چې ورسره کم یو ناست دی دا د غینونو لیونی دی، او دا خوا کې چې ناسته ورسره دا کمه افریقا ده، دا د اجراګانو او د مورتو پیښې کوي. نو د دې نه به خلک څه مطلب اخلي؟ همدا مطلب به ترې اخلي چې دا هم د خپل وخت ښه پخه ګاڼه پاتې شوې ده. او که د دې ډاکټر فوزیا تاسو هره ویډیو وګورئ نو دا په هره ویډیو کې په دې تکل کې ګرځي چې غین به چرته یو زه به پکې کښېنم. ملګرو د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا دی چې دا ویډیو همدې کنجرانو ته ورسیږي او دوی ته دا پته ولګیږي زمونږ عوام مونږ له په کومو سترګو ګوري. تاسو زما په چینل باندې نوي یئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.